ننګرهار کې شپږ مخابراتي سایټونه پرانیستل شول. د ننګرهار درینور کوز کونړ پچرګام ګوشتي خوږیاڼو او سره رود ولسوالۍ کې د اترای ادارې په مالي لګښت او د افغان ټیلیکام په تخنیکي همکارۍ شپږ مخابراتي سایټونه جوړ او په فعالیت یې پیل وکړ. ننګرهار کې د ممپلیو کاروباریان د ممپلیو له کار او بازار خوشحاله دي او زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره د ممپلیو کاروبار او پلور زیاتیږي. دوی وایي د ننګرهار پلي د هیواد د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ ګاونډۍ هیوادونو ته هم وړل کیږي. ننګرهار کې زرګران وایي په تیره یوه میاشت کې د سرو زرو په نرخ کې نږدې 13% لوړوالی راغلی. دوی لامل په نړیواله کچه د سرو زرو نرخونو لوړېدل یادوي. ننګرهار کې 15 بېوزله مېرمنو ته کورني چرګان وویشل شول. ننګرهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همغږۍ د ټولنیزې برابرۍ او تعلیمي خدمتونو موسسې له لوري کامې ولسوالۍ کې 15 بېوزله مېرمنو ته د کورني اقتصاد پیاوړتیا په موخه کورني چرګان وویشل شول. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي دغه ولایت کې ولس ته د پولیسي خدماتو لاسرسي او امنیتي خوندیتوب په موخه د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د 119 وړیا شمېره فعاله شوې ده. اخوا عام خلک هم د دې شمېرې پر فعالیت خوښ دي. وایي په دې سره امنیتي ځواکونه کولی شي پر وخت پیښو او جرایمو ته رسیدنه وکړي.